السلام علیکم. ډیر زیات خلک یاره ماته میسج کوي چې ته ویډیوګانې اردو کې جوړای نه. دا ویډیو چې دا پښتو کې د دې لپاره جوړوم چې تقریبا دا چینل چې کوم دی دا ما ستاسو لپاره د پښتو والا کم چې خلک دی د پښتنو لپاره کانټینټ مې پښتو کې ذکر راوړو چې زیاتره خلک ماته دا میسجونه کوي چې یاره ته اردو کې وایې. زیاتره چې کوم خلک دی هغه په دې شي باندې صحیح کنفرم نه پوهیږي. نو کوشش دا دی ان شاء الله تعالی چې دا به زه اوس ان شاء الله دا چینل چې دی دا د پښتو لپاره صرف په دې کې د پښتو مطلب چې کوم دی ویډیوګانې به ټولې په پښتو کې راځي. ایډیټینګ ټول هر یو سیز به سټپ بای سټپ تاسو ته زه طریقه ښیم. خو کوشش به دی ان شاء الله چې موږ به رومبې په دې باندې دا کار کوو چې د یوټیوب ریلیټډ ډېر زیات خلک ماته سوالونه کوي چې یاره یوټیوب نه به پیسې څنګه ګټو، یوټیوب چینل به څنګه جوړو. نو دا به سټپ بای سټپ ان شاء الله تعالی په دې چینل کې موږ وایو چې رومبې به زمونږ ویډیو چې کومه ده هغه به د یوټیوب باره کې چې یوټیوب څه شی دی، یوټیوب څه شی دی، پیسې څنګه ورکوي. نو دا هغه ویډیو ده چې تاسو وګورئ. نو تاسو ته به نیکسټ سټپ چې کوم دی هغه آسان شي ان شاء الله. او تاسو چې دا کوم لسته ویډیوګانې ان شاء الله جوړې کوي او تاسو په هغې طریقه باندې چې څه مسلې تاسو به ماته میسج کوئ ان شاء الله تاسو مسله به زه حل کوم چې کومه زما د وسه یې زه کولی شم. صحیح شوه. لومبۍ خبره تاسو ته دا پکار ده چې یوټیوب تاسو له پیسې درکوي، خو په کومه طریقه درکوي، څنګه درکوي. سبسکرایبرز تا پوره شو نه دي پوره، هغې نه علاوه هم تاسو د یوټیوب نه پیسې ګټلی شئ. خو هغه طریقې ټولې چې کوم دي تاسو له پکار دي. که تاسو سره موبایل نت ته سره پری استعمالولی شئ، نت استعمالولی شئ، نو تاسو ته سمپل څه طریقه چې کومه ده هغه به دی. لومبۍ طریقه دا ده چې یوټیوب ته پیسې ولې درکوي، په څه وجه درکوي. لکه څنګه ته په خپله د یوټیوب خپله ویډیو ورکوي، یوټیوب ته پیسې درکوي، نو هغه ته څنګه پیسې درکوي چې کله تا خپله ویډیو پروموشن دی وشو، ستا مطلب ستا خپله ویډیو چې کوم دا ستا خپل چینل مونیټایز کو. مونیټایز مطلب دا دی چې تا 1000 سبسکرایبر اور 4000 घंटा واچ ټایم پوره کو. نو د هغې نه پس پسې کېږي چې تاسو به ته به مونیټایزیشن لپاره اپلای وکړې. چې اپلای وکړې یوټیوب به تا مونیټایزیشن درکړي. خو په دې کې څه شیزونه داسې دي چې ستا بعضې چینلې چې کومې دي هغه به نه مونیټایز کېږي. نو په دې کې به زه تاسو ته ان شاء الله تعالی پوره په اسانه طریقه باندې دا ښیم چې یوټیوب څه شی دی، د یوټیوب نه به پیسې څنګه ګټو. صرف او صرف لومبۍ زموږ چې کوم لومبۍ میشن دی هغه به دی چې موږ به د یوټیوب باره کې لومبۍ ګورو، جانچ کوو چې موږ به په یوټیوب کې ډایرکټ په تاسو نه راځي چې تاسو د خلکو ته ګورئ. زیاتر اگر په یوټیوب کې 100% خلک دی، په 100% کې 99% خلک یا په 100% کې 75% خلک چې کم دی هغه څه چلو کې ناکام شي، 25% کامیاب شي. د هغې وجه څه ده چې یوټیوب کله بره کېږي کله کته کېږي، اپ ډاون کېږي. نه هغې په حساب باندې خلک پرېږدي. نو انشاءالله تعالی کوشش به دی چې کله تاسو شروع کوئ تاسو ما ته میسج وکړئ، ووایئ چې کوم حساب سره تاسو چینل جوړوئ. انشاءالله د پوره میاشتې پلانینګ به زه تاسو ته بالکل فری در کوم، فری اف کاسټ. 1 روپۍ به ستاسو نه نه علم. خو زه هم چې یو شی انشاءالله چې زه کولی شم، زما دپاره ما تر دوره ټیم نه، خو ستاسو دپاره دا ویډیوګانې جوړوم. زما کوشش په دی چې لومبۍ ویډیو دویمه درېیمه داسې 10-15 ورځې وقفه به پکې منځ کې ورکوو کم از کم چې ستاسو دپاره ښه په سکون باندې تاسو یو کار کوئ. د هغې مطابق په تاسو ته ما ته کمنټس کوئ. په کمنټس کې چې تاسو ته څه ایشو هغه به ایشو چې ستاسو کوم هغه به تاسو ته ما ته وایئ، ما سره به شیر کوئ. زه به د هغې مطابق تاسو ته ویډیو جوړوم. لومبۍ ویډیو به موږ جوړوو چې یوټیوب نه به پیسې یوټیوب اکاونټ به څنګه جوړوئ. لومبۍ مین چیز دی اکاونټ دی جوړ کو. بیا به د یوټیوب اکاونټ چې تا جوړ کو د هغې یو خپل سیټینګ دی چې خپل سیټینګ تا در څو پورې نه پوره کړی، بینر هر یو چیز پروفایل تا نه پوره کړی، نه هغه تاسو یوټیوب چینل لکه مطلب دا د هغه نشي چلېدی. ولې چې هر سړی راشي نن سبا کمبینیشن ډېر زیات دی. هر سړی کوشش کوي چې یاره کم سړی ښه دی، ښه موږ پوهه کولی شو د هغې په حساب باندې هغې ویډیوګانې ګوري. دا صرف او صرف ستاسو لپاره یو داسې ویډیو مطلب چې دا هغه کانټینټ چې کوم دی هغه ما مطلب اردو نه پښتو ته راوړو. د دې لپاره دا یو ویډیو ما جوړه کړه. نیکسټ ویډیو به موږ انشاءالله جوړو په دې باندې چې یوټیوب چینل به موږ څنګه جوړو. چې چینل موږ جوړ کو د هغې نه پس په دویمه ویډیو موږ جوړو چې د چینل مکمل سیټینګ به موږ څنګه کوو. درېیمه ویډیو به کوو چې چینل مکمل سیټینګ وشو. د یوټیوب چینل اوس په تاسو په کم نیچ باندې کار کوئ چې کم شي ستاسو سره مطلب ستاسو په کم یو سکیل هم تاسو سره تاسو کو فیسبوک باره کې ویل غواړئ، که د یوټیوب باره کې، که د هر یو چیز آنلاین ارننګ باره کې یا ایجوکیشن باره کې، یا تاسو مطلب که ټیوشن وغیره ورکوئ، هر چیز دپاره کلاسونه وغیره هغې په باره کې به بیا نیکسټ چې کوم دی تاسو سره به انشاءالله ما سره به میسج کوئ، ما ته به کمنټس کوئ، کمنټس کې به راته وایئ. نه انشاءالله ستاسو هغه مسله به حل کوو. ویډیو به جوړو انشاءالله تعالی. نیکسټ ویډیو به میلاویږي په هغې کې به موږ دا ووایو چې یوټیوب چې کوم چینل دی ځکه چې ویډیو هغه لکه پوره زه جوړم 20-22-25 منټ ته ورسي، نه بیا تاسو ته پته ده چې نیم خلک راشي یاره نیمې وګوري نیمې نه ګوري نیمې دا مسله. په دې وجه به وړه وړه ویډیو به جوړو تقریبا 15-16 منټو. خو د کار به چې تاسو په انشاءالله فوکس وکئ. هر سړی به تاته وایي ګوره کامیابي نه ده، کامیابي داسې ډایرکټ تاته نه میلاویږي. کوشش پکې. خلک به درته سپک سپور وایي، خلک به درته وایي چې بېروزګاره دی، خلک به د پورې خان دي، خپل خپلوان پردي. دا پکې کېږي چې تا هغه خبرې په ځان بوج کړې بیا ته ختم فینش، ته بیا نشي کولی. مسله دا ده چې هر سړی به هر څه وایي، خاموشي به اختیار کړي.
دغه خاموشي د دې د خبره دغه حساب کتاب دغه خاموشي چې اختیار کړي ان شاء الله دا ستا کامیابی ده. لومبه ویډیو، دویمه ویډیو، دریمه ویډیو، شپږمه ویډیو، لسمه ویډیو چې تاسو کله اپلوډ کړئ تاسو به بیا خپل ورته وایي چې بالکل یار تا چې موږ ته کومه طریقه خولې ده ان شاء الله تعالی په دې باندې موږ بالکل پروسس روان دی زموږ کار چې تاسو کله هم تاسو 1000 سبسکرایبر پوره کړئ چینل خو نه مونیټایز کیږي ما ته کمنټس وکړئ ما ته وایي زه بس تاسو لپاره کوشش کوم او تاسو چینل به زه تاسو له مونیټایز در کوم خو د هغې څه طریقه کار دی څه پروسس دی ان شاء الله تعالی چې کله تاسو دغه لیول ته ورسئ بیا به رابطه کوو ان شاء الله تعالی. نیکسټ ویډیو کې به ملاویږو. السلام علیکم.